سلام، وخت مو بخیر. لا دې وروسته د ټولو موبایلونو لپاره د یو ډول چارجر کارولو پریکړه شوې. د اروپایي اتحادیې د ټکنالوژۍ آسانه او ارزانه کولو په لور یو جالب ګام پورته کړی چې له مخې به ټول ډوله موبایلونه، ټابلیټونه او لیپټاپونه یو ډول چارجر وکاروي. څو ورځې وړاندې د اروپایي اتحادیې قانون جوړونکو په یوه غونډه کې هغه هوکړه اعلان کړه چې د یادو توکو لپاره به یوازې د ټایپ سی چارجر کارول کیږي. په هوکړه کې راغلي چې تر 2024 میلادي کال پورې به ټول نوي موبایلونه، ټابلیټونه، ډیجیټل کامرې، غوږۍ، کیبورډ، مایک او نور ټول پورټیبل آلات به USB منفي C نوکه استعمالوي. همدارنګه یاد قانون به د 2026 میلادي کال څخه په ټولو نویو لیپټاپونو کې هم عملي کیږي. د اروپایي اتحادیې دغه پریکړه اروپایي هیوادونو پورې مربوط ده، خو دا به ټول شرکتونه اړ کړي چې یو ډول چارجر جوړ کړي. د دې هوکړې له مخې به د آیفون په ګډون د ټولو شرکتونو موبایلونه او نور پورټیبل آلات یوازې ټایپ سی چې په اوسني سامسونګ او نورو چینایي موبایلونو کې کارول کیږي چارجر وکاروي. دغه قانون به د اروپایي اتحادیې په پای کې د پارلمان تصویب ته هم اړتیا ولري، خو داسې برېښي چې دغه هوکړه رسمي او د 2024 میلادي کال تر مني موسم پورې به په اروپایي هیوادونو کې ټول نوي موبایلونه سپورټ ولري. که څه هم د ایپل په ګډون ځینو شرکتونو دغه هوکړې سره مخالفت ښودلی او زیاتوي چې دا کار به د نوښتونو مخه ونیسي، خو اروپایي اتحادیه وایي چې د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره یې دغه ګام پورته کړی دی. اروپایي اتحادیه اټکل کړی چې دغه پریکړه به د مشتریانو کلنی 250 میلیونه یورو وژغوري او کلنی به 11,000 ټنه کثافات کم کړي. اوس مهال ایپل یوازینی شرکت دی چې د USB منفي C پورټ نه کاروي. په 2021 میلادي کال کې ایپل د 241 میلیونه یورو په ارزښت په نړیواله کچه خپلې چارجرې پلورلې چې یوازې 50 میلیونه په اروپایي هیوادونو کې پلورلې دي. له پوهاوی میډیا څخه د ټکنالوژۍ له برخې مهم خبر همدومره و. تر بیا ښې چارې.